څرنګه د یو بزنس لپاره یا د یو بزنس یا سټارټ اپ د مفکورې لپاره پانګوال را پیدا کړو یا پانګوال ورته را جذب کړو. کله چې تاسو یو بزنس غاړې پیل کړئ یا یو بزنس ته غاړې پرمختګ ورکړئ، که چیرې تاسو پیسې ونه لرئ څه کوئ؟ که چیرې تاسو پیسې ولرئ خو تاسو کولی شئ چې خپل بزنس ته پرمختګ ورکړئ او خپل بزنس پیل کړئ. اما که چیرې د تاسو سره پیسې نه وي، تاسو څرنګه کولی شئ چې خپل بزنس ته پرمختګ ورکړئ؟ په دې ویډیو کې په همدې مفکوره تاسو ته خبرې کوم. کله چې تاسو وغواړئ یو بزنس پیل کړئ یا یو بزنس ته پرمختګ ورکړئ او پیسو ته تاسو اړتیا ولرئ، تاسو کولی شئ چې یو پانګوال ته مراجعه وکړئ. یو پانګوال تاسو په خپل مفکوره کې شریک کړئ. پانګوال هغه کس ته ویل کېږي چې پیسې ولري او غواړي تاسو په مفکوره باندې پانګونه وکړي او په هغه برخه کې دی مینوال وي چې تاسو په مفکوره باندې تاسو سره یو ځای مخ ته لاړ شي. د نړۍ ډېرې پرمختللې کمپنۍ او ډېر لوی لوی شرکتونه لکه ګوګل او همدارنګه دې ته ورته نورې کمپنۍ لومړي ځل کله چې دوی رامنځته شولې، دوی پانګوالو ته مراجعه وکړله او پانګوالو په هغه کې پانګونه وکړه او بالاخره یوه اندازه سهم د هغه کمپنیو د همغه پانګوالو په لاس کې دی. ډېرې لوی لوی کمپنۍ په نړۍ کې موږ وینو چې د پانګوالو د پانګونې له امله هغوی پرمختګ کړی دی. د هغوی بنسټ ایښودونکو یا د هغه چا سره چې هغه مفکوره وه، دومره پیسې هغوی نه لرلې. په افغانستان کې بدبختانه داسې مرکزونه چې هلته موږ په کولی شو پانګوال پیدا کړو، لکه انکیوبیشن سنټرونه چې په نورو هیوادونو کې شته، دلته په افغانستان کې شتون نه لري. موږ څرنګه کولی شو چې پانګوال پیدا کړو او هغې ته مراجعه وکړو او خپل بزنس پلان او مفکوره هغې ته بیان کړو. لومړنی کار چې تاسو ترسره کوئ هغه دا دی چې هر پانګوال ته چې تاسو مراجعه کوئ یا ورځئ، کوښښ وکړئ چې د خپل بزنس اداره تاسو هغوی ته په لاس کې ورنه کړئ. تاسو ته ممکن هغوی ووایي چې تاسو په بزنس باندې زه پانګونه کوم، خو 80% یا 80% یا 1% ونډه ماته پکې راکړه. کله چې تاسو دغه کار وکړئ او خوشحاله شئ، نو د هغه بزنس اداره کله چې د هغوی سره لویه فیصدي وي یا لویه ونډه وي تاسو څخه اخلي. یعنې داسې کار مه کوئ چې تاسو ته هغوی پیسې درکړي اما خپل بزنس اداره تاسو د خپل لاس څخه لرې کړئ او د خپل اختیار څخه مو ووځي. دغه لومړنی مهم ټکی دی چې تاسو باید په پام کې ونیسئ. راځم دې ته چې تاسو پانګوال چیرته پیدا کولی شئ او څرنګه یې باید تاسو پیدا کړئ. لومړنی کار چې تاسو ترسره کوئ هغه دا ده چې خپله مفکوره چې تاسو کومه لرئ هغه باید تاسو واضح کړئ چې تاسو څه اصلا غواړئ، تاسو بزنس اصلا کومه ستونزه حلوي. دې لپاره تاسو اړتیا لرئ یو بزنس موډل ته او یو بزنس پلان ته. بزنس موډل دا وایي چې تاسو بزنس پیرودونکي څوک دي او څرنګه دغه ارزښت هغه پیرودونکو ته وړاندې کوي او د هغه پیرودونکو څخه څرنګه دغه تاسو بزنس پیسې یا ارزښت بیرته ترلاسه کوي، چې په یوه پاڼه کې دغه ټول جزئیات لیکل شوي وي. بزنس پلان یو مکتوبي شکل سره یو لوی پلان دی چې تاسو بزنس ټول جزئیات په هغه کې شامل دي. تاسو ټیم څرنګه دی، تاسو مفکوره څرنګه ده، په کوم وخت کې به تاسو عوایدو ته ورسیږئ، دغه بزنس ولې مهم دی یا تاسو د قوت نقطې څه شی دي، دغه ټولې تاسو باید په خپل بزنس پلان کې واضح کړئ. او کله چې تاسو پانګوال ته ورځئ، هلته باید تاسو ټیم وي، همدارنګه تاسو باید وي او هلته تاسو خپل بزنس پریزنټ کړئ چې تاسو څرنګه بزنس ته یا کومه ستونزه حلوي، کومې لاسته راوړنې تر اوسه پورې لري او په راتلونکي کې غواړي څه ترلاسه کړي، ولې باید پانګوال په دغه بزنس کې پانګونه وکړي. یعنې هغه مهم نقطه، هغه قوي نقطه چې تاسو لرئ هغه باید مقابل ته لوري ته تاسو بیان کړئ او هغه ته تاسو دغه ووایئ چې کله چې هغوی تاسو ته پیسې درکړي څومره اندازه ونډه تاسو مقابل لوري ته ورکوئ. یعنې هغه څومره تاسو بزنس کې بیا کله چې هغه ګټې ته ورسیږي څومره اندازه ونډه یا سهم هغه باید ولري. دا باید تاسو په لومړي قدم کې ټول واضح کړئ. راځم دویم ګام ته. دویم ګام دا دی چې کوم پانګوال دی چې موږ هغوی ته موږ کولی شو چې ورشو او مراجعه ورته وکړو. یو ډول هغه پانګوال دی چې وینچر کپیټالیست ورته وایي، یعنې خطرمنونکي پانګوال. د هغه پانګوال دی چې تاسو بزنس پوټانشل ویني چې دغه بزنس د پرمختګ په حال کې دی، دغه بزنس راتلونکی لري. د بیلګې په توګه تاسو په افغانستان کې غواړئ یو اپلیکیشن جوړ کړئ چې موټروانان په هغه کې ثبتوي، همدارنګه هغه سوارلي چې د هغه موټرونو څخه استفاده کوي. یو بزنسمن یا یو څوک چې پیسې لري هغه راځي چې دغه اپلیکیشن یا دغه سافټویر چې دی دغه راتلونکی لري، زه په دغه کې باید پیسې مصرف کړم، پانګونه وکړم، ځکه په راتلونکي کې دې څخه زه ډېره ګټه ترلاسه کولی شم. هغه ته وینچر کپیټالیست وایي یا خطرمنونکی پانګوال. دویم ډول پانګوال هغه پانګوال دی چې جمعي پانګونه کوي، یعنې څو کسان یو ځای کېږي یا تاسو څو کسانو ته مراجعه کوئ او د هغوی تاسو په خپل بزنس کې شریک کوئ او د هغوی پانګه تاسو استفاده کوئ. دریم ډول پانګوال چې د هغه ستراتیژیک پانګوال دی. ستراتیژیک پانګوال هغه پانګوالو ته ویل کېږي چې تاسو بزنس
د هغوی د بزنس سره یو څه اړیکه ولري. یعنې دوی مثلا په مخابراتو کې کار ترسره کوي، تاسو بزنس چې دی، تاسو سټارټ اپ چې دی، تاسو بیلګې په توګه اپلیکیشن مو چې دی هغه هم د مخابرات په برخه کې کار کوي، یا د مثلا د آی ټي په برخه کې کار کوي، د هغه یا د تولید په برخه کې فعالیت ترسره کوي، او هغه پانګونې کمپنۍ چې د هغه بعضې ګډې نقطې تاسو په بزنس کې ویني چې تاسو بزنس د هغوی سره یو څه مشابهت لري. هغه پوهېږي که په دغه بزنس کې زه پانګونه وکړم ما خپل کمپنۍ ته سبا دا ګټه لري او دغه کمپنۍ یو اندازه څه هم زه باید ولرم. مثلا تاسو د اړیکو په برخه کې یو سافټویر یا یو اپلیکیشن جوړوئ، میټا کمپنۍ مثلا فیسبوک د هغه هم د اړیکو په برخه کې مثال کار کوي، سوشل میډیا په برخه کې فعالیت ترسره کوي. هغوی راځي تاسو په سافټویر او تاسو په اپلیکیشن باندې پانګونه کوي، ځکه هغوی ګوري چې تاسو اپلیکیشن چې دی هغه راتلونکی لري او د اړیکو په برخه کې دوی سره مؤثر تمامېدلی شي. څلورم ډول پانګوال چې د هغه فرشته پانګوال یا ملایکه پانګوال یا انجل انویسټر هغې ته ویل کېږي. هغه پانګوال دی چې تاسو ته هم پانګه په اختیار کې درکوي، همدارنګه تاسو ته مشوره هم درکوي. په بهرنیو هیوادونو کې انکیوبیشن سنټرونه دي چې هلته تاسو ورځئ، هلته تاسو کولی شئ چې دغه پانګوال پیدا کړئ او دغه پانګوالو سره تاسو مخامخ شئ. اما په افغانستان کې څرنګه تاسو کولی شئ دغه پانګوال پیدا کړئ؟ که چیرې تاسو په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږئ، هلته په ډېره اسانه توګه تاسو کولی شئ چې هغه مرکزونه چې د بزنس د پرمختګ لپاره جوړ شوي دي، هغه بزنس ته هم پیسې ورکوي، هم قرضه ورکوي، هم دفتر تاسو ته په وړیا توګه په اختیار کې درکوي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې بعضو پانګوالو ته ورمعرفي کړي چې هغوی تاسو په بزنس کې پانګونه وکړي. اما په افغانستان کې تاسو باید یو څه څېړنه وکړئ، یو څه تحقیق وکړئ چې تاسو د بزنس د مفکورې لپاره کوم پانګوال مناسب دی، څوک دی چې په دغه برخه کې مینه لري، لیوالتیا لري او په دغه برخه کې پانګونه ترسره کوي. په افغانستان کې موږ ډېر پانګوال لرو، ډېر کسان لرو چې هغه پیسې لري، اما په دې تمه ناست دي چې یو څوک هغوی ته ورشي، یوه ښه مفکوره ولري او د هغوی سره په ګډه هغه بزنس یا هغه فعالیت شروع کړي. یعنې دوی مفکوره نه لري، په داسې ځوانانو پسې ګرځي چې ښې مفکورې ولري او ښه ټیم ولري او ښه فعالیت وکولی شي ترسره کړي. که چیرې تاسو دغه ځانګړتیاوې لرئ، تاسو کولی شئ دغه کسان پیدا کړئ، څېړنه پسې وکړئ او خپل بزنس پلان، خپل بزنس موډل او خپل ټیم هغوی ته بیان کړئ، خپل مفکوره هغوی ته واضح کړئ. د هغې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې په ګډه دغه فعالیت شروع کړئ. بل کار چې تاسو ترسره کوئ، کولی شئ چې تاسو په لینکډین کې یو اکاونټ د ځان لپاره جوړ کړئ، هلته خپله شبکه پراخه کړئ او هلته هغه کسان چې په دغه برخه کې تجربه لري، په دغه برخه کې غواړي پانګونه وکړي، تاسو کولی شئ د هغې طریقه د لینکډین طریقه هغه پیدا کړئ او د هغوی سره تاسو کینئ او خپل بزنس ورته بیان کړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د کیک سټارټر په ویب سایټ کې خپل مفکوره بیان کړئ. که چیرې تاسو مفکوره ډېره نوې وي، یعنې یو نوی شی تاسو غواړئ جوړ کړئ چې هغه تر اوسه اصلا په نړۍ کې شتون نه لري، تاسو کولی شئ چې د کیک سټارټر له ویب پاڼې څخه ګټه واخلئ، هغې ته ورشئ، هلته تاسو د ځان لپاره یو پروفایل د ځان لپاره جوړ کړئ. هلته تاسو کولی شئ چې د مختلفو خلکو څخه تاسو فنډ ترلاسه کړئ، پیسې ترلاسه کړئ او هغه پیسې تاسو په خپل بزنس کې مصرف کړئ. دا هغه لارې چې تاسو کولی شئ چې خپل بزنس د بهرنیو پانګوالو یا د بهرنۍ پانګې په واسطه پرمختګ ورکړئ. تاسو کومې لارې وینئ، کومې نورې مفکورې لرئ چې تاسو کولی شئ چې د هغې طریقه تاسو پانګوال راجذب کړئ، هغه تاسو ته ماته په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.